د میدان وردګو ولایت سپورت امریت له لوري د بغلان، بامیان، کابل، لوګر او میدان وردګو ولایتونو د 13 ټیمونو ترمنځ د لوبغاړو د هڅونې په موخه سیالۍ په لاره اچول شوې وې چې د دایمیرداد ټیم په بریا پای ته ورسېدې. د والیبال فدراسیون ترمنځ د 15 ولایتونو د والیبال سیالۍ ترسره شوې چې نن یې فاینل لوبه وه د داود مبارز اتل ډلې په پایلو په ګټه باندې پای ته ورسېدله. نوموړې لوبې د 13 دوشنبه چې تقریبا 15 ورځې دوام وکړو نن خوشبختانه په ښه توګه باندې پای ته ورسېدل. لوبغاړي د دا ډول تشویقي سیالیو څخه زیات خوښ دي او وایي په دې سره دوی کولی شي چې د بېلابېلو ولایتونو لوبغاړو سره ولوبېږي، د هغوی له تجربو ګټه واخلي. لوبغاړو دپاره چې هغه تر اوسه پورې ولایتو ته نه دي وتلي، کومه تجربه یې نه درلوده، دا هغه تورنمنټ و چې دې ته د ټول افغانستان څخه د افغانستان د ملي ټیم هغه بهترینه لوبغاړی دلته و، هغه د دغه لوبغاړو دپاره یوه ډېره ستره تجربه شوه. انشاءالله هر سړی کوشش کوي چې د همغه لوبغاړو په څېر باندې خپل ځان جوړ کړي. احساس خو ستا نه وه چې لوبه هم ښه لوبه وکړله، نو بس لوبه برد و باخت لري. نو اول مقام داود مبارز خپل کړ او دویم مقام د ځواک میدانشار ټیم چې خپله زه مسؤول هم یم. د سپورت امریت مسؤلین وایي کوښښ کوي د دغه ولایت د لوبغاړو لپاره د لا زیاتو سیالیو برابرولو ترڅنګ په بېلابېلو ولسوالیو کې معیاري لوبغالي ورغوي.